شهر کتاب الصالحین تسوا دیشتم نمبر باب دی بارد دی که چی ده هر میشتنا دری ورځې روزه نیول دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل دی چې هر میاشت درې ورځې روزه نیول دی کې بهتر دا ده چې ایام البیض روزه دا ونیول شي. ایام البیض ویل کېږي 14 او 14 او 15 د شرعي میاشتونه کوم چې اسلامي میاشتې دي دا هغې 14 14 15 دا نیول دته ایام البیض ویل کېږي او دا بهتر عمل دی. چا به کې ویل چې 12 14 14 دته ایام البیض ویل کېږي دا قول کمزوری دی. او نور چې د میاشتې نه اسلامي میاشتو نه په کومه ورځ باندې صرف په میاشت کې 3 ورځې روزې نیسي نو دا بهترین سنت عمل دی. د الله پیغمبر دې سره ډېره زیاته مینه کړې ده. اول نمبر حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره روایت ته دا وی چې اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث مات زما خوب ملګری نبی صلی الله علیه وسلم غیرت بدریو خبرو باندې وصیت کړی دی. بدریو کارونه ماته وصیت کړی دی او دای ماته ویل دي صيام 3 ايام من كل شهر. یو را د بده باندې وصیت کړل چې د هر میاشتې نه 3 ورځې روزه نیول. دای ماته ویل چې ګوره دا پرې نه دی هر میاشت کې 3 ورځې روزي دا خامخا نیسه. دویم دا چې ورکعتي الضحى د ساخ 2 رکعات مونږ کول څونه کولای شي 2 4 یا 3 شپږي خدای راته ویل چې 2 رکعات د ساخ دا پرې نه دی جون کې پرې نه دی یعنی دیو تا کم ویل چې بیخي دي کار دی مقنی نو ګور 2 رکعات د ساخ دا نه بالکل پاتې نشي. ادم عمر کې ویل صاحب وخت دا شروع کیږي چې لمر راوخیږي تازه او په وخت باغې ما تیر شي د اشراق او ساخت او تر د زوال نه په وخت مخ کې دغه ټول کې چې کم ټیم ته مکمل او شو 2 رکعات اقلن کول 4 دی کول 8 دی کول 6 دی کول اغستا خو 2 رکعات دا ضرور کول پکار دی. فرض نه دی خو الله پیغمبر تاکید په دې زیات کړی دی. او دریم کار را تداویل چې وان اوتر قبل ان انام او دا چې د ویتر کوم مخکې دوه کېدونو نه دایره تویل چې ګور ویتر پرې نه دی د خوب نه مخکې ویتر کوه ضرور خو چې نه پاتې نشي ګوره. دا روایت بخاری او مسلم متفق علیه دی. دا دویم حدیث دی کوم دا خبرې دي هغه د ابو الدرداء روایت او عن ابي الدرداء رضی الله عنه قال ابو الدرداء روایت هغه وی چې اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ماتا زما ډیر خوږ او ډیر ګران ملګری دوست د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وصیت کړی دی. عربی کې یو محبت ته یو خلت ته دا د محبت په اقسام دي خدا خلت د محبت نه فرق دی. خلت د محبت نه ډیر خاص دی یعنی د محبت اخیری حد دا محبت دا خلت ته محبت اخیری حد دا خلت ته. نو ماته زما ډیر خوږ او ماته ګران دوست د الله پیغمبر ماته دا وصیت کړی دی په درو خبرو باندې. وګوره دا دې خبرې نه دي ګوره مام دې کلک اراده کړل څه وی ولن ادعهن ما عشتو چې زه ژوندم چیرته به دا خبره پرې نه دم دا به عمل نه پرې نه دم او به دې به عمل کوم. اول خبر را تداکل بصيام 3 ايام من كل شهر د الله پیغمبر ماته دا وصیت کړل چې د هر میاشت نه 3 ورځې روزه دا نیول دا به چیرته پرې نه دم 3 ورځې روزه د هر میاشت نیول. او دویمه خبر را تداکل صلاه الضحى د ساخ مونږ کول چې دا به نه پرې دی بالکل یې زنه پرې دم. او دریم وبان لا انام حتى اوتر او په دې راته وصیت کړل چې زبنو د کېګما تر دې پورې چې ما ویتر نه کړي. دې راته وصیت کړل چې زب خوب نکوم زب بستر ته نه خېجم تر دې پورې چې ما ویتر دانی کړي. دا روایت امام مسلم دی.
نو په دې دوه روایتونو کې اوله فائدہ دا ده چې دا وصیتونه مختلف راغلي دي. د الله پیغمبر چاته ویل غصه مکوا، چاته ویل مونږ پاو وکوا، چاته ډیر وصیتونه به تاسو اوریدلي. نو دینه معلومیږي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرامو په هر چا په حالت باندې ډیر خبرو، ډیر پوهه انسانو، د هر چا د ژوند هغه مصروفیت ته معلومو، د هر چا د حالت ته به قدر او قشن د وصیت به وکړو. سوچ به کده چې دا سړی قوي سړی د بهادر سړی دی، هغه ته به د جهاد وصیت کوله کتا سره ته یو بهادر سړی لا څنګه د اسلام قوي کا. سوچ به ویل چې سړی عبادت سره ډېر مینه ده، دا سړی د بندګۍ ډېر شوق دی. نو د الله پیغمبر ته دغه د حالت مطابق د مزاج مطابق یو سړی چې سره ډېر شوقي هغه ته د عبادت باندې د غشن ته حکم وکړي چې دا کوا، دا ډېر بهترین کار دی. نو هغه به عبادت کو، یعنی څوک چې دغه شاته مناسب د علم غنو چې یو سړی علم سره ډېر مینه ده چې علم زده کی هغه ته به دغه مطابق دغه شان ته وصیت تکو. نو د الله د پیغمبر خو پیغمبر سلام هغه ډیر په انسانو د خپل ملګرو حالات هغه ډیر معلومو د چې هغه شان ته ورپسې ورده چې څومره به د چا حالت به ست برابرو د الله پیغمبر په هغه سره دغه مزاج باندې وصیت دوه کو چې دا کیسه نو چې وسړي مزاج یو هغه ته بل شی وي سړی کې لګه کمزوري او دا د جهاد وکړي په خپل سره اسلام نه لوري. دویمه فائدہ بکی دا ابن حجر اسقلانی رحمه الله فرمایي وې دې روایت کې ودا فائدہ ده. فائدہ بکی دا چې وې د درې ورځې د درې ورځې روزونه نیول د دې نه مراد وې دغه شانته دا معلومیږي ایام البیض مراد دي. ایام البیض یا لسم سور لسم پنځل لسم دغه شانته د شرعي میاشتې د اسلامي میاشتې وې د درې ورځې روزي چې الله پیغمبر فرمایي وصیت به کړی چې دا باندې پر دې نه مراد وې ایام البیض دي. خو نور روایتونه دا معلومیږي روسته به روایت په دې باب کې راشي چې الله پیغمبر به ارده غشان د سر درې روزه نیول دا پورا کول پکار دا جایز دی او بهتر عمل دا دی چې د الله سم څو لسم پنځلسم دا سره ونیسي. درېمه فائدہ په دې روایت کې دا ده چې ابن حجر اسقلانی فرمایي وې دا یو سنت عمل دی چې سړی وتر په خوب مخ کې کی سړی وتر دا په خوب باندې سکی دا مخ کې خو چې هغه چا د پاره چې سړی په ځان باندې یقین نه چې زما دغه شان د سحر ته نږدې د شپې په اخر حصہ کې یا د شپې په منځ کې یا رضوا په ځان یقین نشي چې پاسېږم. یو سړی په ځان یقین نه لري، یو سړی ته دا خپل مزاج سره د معلومه چې زه تهجد نشم کولای، زه پاتې نه نشم سار مانځل په دې کو زمانو جمله په دې کو زما کله لا شم کله لا نشم او ته وې در به دي نار سار اور به د خلک قضا کېو چې یو سړی په ځان باندې یقین چې پاتې نشم. زما 8% امکان ده، زما 90% امکان ده چې زما 15% امکان ده چې راځنه شم پاتې ده خو به درو ده پاتې ده نشم که ساده د څونه ټلې وي. نو دا غي د پاره سود عمل دار چې دا د خوب نه دغه شان ته د ویل کېدو مخ کې دغه شان څوک هغه خپل وتر مون دا باید کی. خو بهتره دا چې سړی وتر د شپې اخر ته وساتي. بهتر عمل دا دی چې سړی وتر د شپې اخر ته وساتي. الله پیغمبر ډیر وختونه مقتیر شو چې الله پیغمبر په دې باندې حکم کړل چې ګوره وتر څه وکړي څومره د شپې مون دي اخر څه هغه وتر وګرځوا سحر ته نږدې دغه شان د شپې اخري سکی. او بل فائدہ به کې دا ده چې د دریو صفاتونو دغه دریو کارونو چې هغه د هر میاشتې درې ورځې روزي دي دغه شان ته د ساخ مون دي او د کېدون مخکې دغه شان د وتر کول دي. نو ګوردا د الله پیغمبر مختلف صحابه کرامو ته کړل، ابو هريره هم کړل، ابو دردا هم کړل. معنی چې دا ډېرې قیمتي خبرې دي، دا ډېر د ارزښت والا خبرې دي او دا ډېر دغه شان د امت ته دا ټول امت ته دا وصیت چې تاسو به دا کار کوئ، تاسو به دا کار کوئ ځکه د الله پیغمبر دا عمل خو کړی دي. نو د الله د پیغمبر د محبت ته وجنه مؤمنان مسلمانان باید دغه شان دغه په دې باندې تاسو عمل وکړو. الله دې عمل کو توفیق راکړي. وصلی الله علی نبینا محمد.